سلام درنو لیدونکو ځل بیا ښه راغلاست د HTML په 14مه ویډیو کې زما عبدالله استاد سلامونه ومنئ خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ. راځو نن درس زموږ د HTML attributes input type attributes دي. تېره ویډیو کې موږ د HTML input types ویل، په دې ویډیو کې به موږ د HTML input types attribute وایو چې attribute یې څه دي. زه راځم ویژوال سټوډیو راخلاصوم ویس کوډ او دې ځای کې موږ سره ګوګل براوزر راخلاصوم. اوس راځم موږ لومړی فارم اخلو اوپن خلاصو دا باندې اوس راځم فارم نه کله مو چې فارم خلاص کړ دې ځای کې راځم زه یو انفو ټایپس اخلم ایکسپورت. لومړی موږ اخلو چې یوزر نیم مثلا یوزر نیم ما واخیسته د انفو ټایپ اخلم انفو ټایپ یې ټیکسټ ده ښه موږ یوزر نیم واخیسته. دویم دلته راځم یو بل انفو ټایپ هم اخلم په نوم دی چې شي password data info type هم مشخص کوم password info type ورته password ورکوم ښه دویم موږ سره password شو. کله چې موږ دلته ډیټا انټر کوو دغه به د password په شکل راځي. دریم زه سبمیټ بټن اخلم سبمیټ ښه موږ درې انفو ټایپ واخیسته چې لومړی دغه ته به یو ایکسپورټ بټن هم واخلو یا لیبل به واخلو دې ځای کې لاندې دې ځای کې اخلو دا باید زیات شي کم انفو ټایپ یې سبمیټ بټن راځي سبمیټ ښه دا موږ سبمیټ بټن هم واخیسته. ښه اوس راځم زه ورته وایم چې په دې کې موږ ته داسې یو هینټ ورکوي چې کله زه په دې کې مخکې نه باید پوه شم چې دغه د څه دپاره استفاده کیږي. نو زه دلته راځم یو پلیس هولډر اخلم. پلیس هولډر اټریبیوټ دی د انفو ټایپس. په دې ځای کې زه لیکم چې انټر یوزر نیم ښه دلته ته هینټ راغی چې په دې ځای کې موږ لیکلی دی چې انټر یور نیم. دویم ته هم راځم په دې ځای کې پلیس هولډر اخلم. پلیس هولډر د هینټ دپاره استفاده کیږي چې موږ ته دغه مثال راکوي چې مثلا تاسو په دې ټکس باکس کې یا پاسورډ ولیکئ یا نیم ولیکئ وغیره یا نور څه ولیکئ. زه لیکم دلته چې انټر یور پاسورډ enter your password ښه دلته موږ ته وایي چې enter your password. زه اوس د دې بل اټریبیوټ لیکم. زه ورته وایم چې په دې کې باید د پاسورډ کې د 4 نه زیات باید ډیټا ذخیره نه شي. په 4 نه زیات په دې کې باید نمبرز ونه لیکل شي یا پاسورډ هر شی چې دا کریکټر دی سیمبولز دی پاسورډ چې موږ سره هر رقم لیکل شوی باید د 6 حروفو نه زیات نه شي. زه دلته ورته لیکم چې ماکس لینت ماکس لین د ماکس لین دپاره دلته اوس موږ راځو کله چې ماکس لین واخیسته په دې ځای کې موږ ورته ولي ورکوو. زه وایم د 6 کریکټر نه د ما سره پاسورډ پورته لاړ نه شي. اوس راځم 1 2 3 4 5 6 کله چې موږ نور پاسورډ په دې کې انټر کوو که هر څومره پریس کو بټن دې کې پاسورډ نه راځي ځکه چې موږ دلته د ریسټریکشن ور باندې ولګوو د دې اټریبیوټس ته. دې ځای کې راځم او بل ورته لیکم چې مین لینت په دې معنی چې مثلا زه 3 ورته ورکوم چې له 3 نه د زموږ سره پاسورډ کم نه وي او له 6 نه د زیات نه وي. مثلا زه دلته 2 ورکوم. موږ ته وایي چې پلیز لین دیس ټیکس ټو 3 کریکټرز اور مور باید له 3 کریکټر نه موږ سره چې وي پاسورډ اضافه وي. او کله چې موږ دلته زیاته ډیټا ذخیره کوو نو نه ذخیره کیږي ځکه چې موږ دلته 6 پاسورډ ورته ویل دي چې باید 6 اوسي. بل
زمونږ سره ریکوایرډ اټریبیوټس درې اټریبیوټس موبایل دوه چې یو ماکس لین ته یو مین لینز ته او بل پلیس هولډر ده دریم څلورم اټریبیوټس موږ سره دی ریکوایرډ په دې معنی چې کله زه پاسورډ هم وار نه کړم موږ ته ووایي چې دغه مثلا زه دلته راځم دلته مې نوم ورکړم هر څه نوم چې ده زه لیکم مثلا چې ویسا اوس زه د سبمیټ بټن وهم نو دلته باید موږ ته داسې ووایي چې تاسو دلته پاسورډ انټر نه کړئ تاسو نشئ کولی چې مخکې لاړ شئ زه دلته راځم نیم ریکوایرډ دا رن کوم دلته ما پاسورډ ورکړه یا دوه درې هر څه چې ده موږ ته وایي چې پلیز فیل اوټ دیس فیلډ یا چې تاسو نشئ کولی چې مخکې لاړ شئ چې تر څو مو دا فیلډ یا دغه ټیکس باکس ډک کړی نه وي چې هر څه ده مثلا دلته موږ ته ویل دی چې انټر نو یور نیم زه ورته وایم چې ویسا کله چې ما په سبمیټ باندې کلیک وکړ ډایرکټ انټر شه سبمیټ باندې زه اوس کلیک کوم موږ ته وایي چې دا فیلډ ډک کړئ تر څو تر هغه کار نه کوي چې تاسو دا فیلډ ډک کړی نه وي نو زه راځم په دې فیلډ کې لیکم چې ویسا دلته راځم اوس دا سبمیټ کوم زموږ سره سبمیټ شو که زه په دې کې ورته ولیکم دې کې هم راځي ریکوایرډ اوس زه انټر وهم یا چې پلیز فیل اوټ دیس ښه ما دا فیل کړه اوس سبمیټ چې کله زه وایم زموږ سره په دې کې هم همداسې کېږي ښه دا زموږ سره و د ماکس لینت د دې لپاره استفاده کېږي چې موږ سره حروف دلته لیکلي اوس که چېرته زه ورکړم چې پلیز فیل اوټ دیس فیلډ که زه دلته ریکوایرډ ورکړم ریکوایرډ د انټر کوم زه دلته راشم چې پلیز فیل اوټ دیس فیلډ دغه فیلډ باید تاسو چیک کړئ ډاکئ زه د شپږو نه زیات حروف ورکوم نه کېږي ځکه چې هلته موږ شپږ کرکټر ورته معرفي کړي دي ماکس لین یعنې تر شپږو پورې موږ حروف ورکولی شو څه شو دغه ده زه که راشم دلته اته ولیکم نو کولی شو دې ځای کې موږ تر اته پورې حروف ورکړو اته پورې حروف ورکړو مثلا زه راځم دغلته دا ورته رنګ کوم د اته نه زموږ سره حروف زیاتېږي ښه اوس راځم په دې کې زه کولی شم مین لینت ورته وکړم زه ورته وایم چې مین لینت یې باید څه وي له درې وي پنځه وي او ماکس لینت یې باید لس وي ماکس لینت یې څه وي لس وي ښه اوس دا رن کوم زه دې ځای کې ورکوم یا چې پلیز فیل اوټ دیس فیلډ زه دغه فیلډ لیکم دلته موږ ته ولیکل یا چې پلیز لین دیس ټیکس ټو 5 کریکټرز اور مور باید د 15 کریکټرونه موږ سره شوي زیات وي او د څو کریکټرونه باید دلته کمې باید د شپږ اته کریکټرونه زه اوس راځم لسو کریکټرونه دلته لس نمبر تر لسو پورې ورکوم ټیکس د لسو نه موږ سره نه زیاتېږي موږ سره وګوره عبدالله استاد لیکم اوس اس ا نه راځي ځکه چې دا ټول لس کرکټره پوره شو د دې نه زیات نه راځي دغه اوس زموږ د HTML اټریبیوټس د HTML انپوټ ټایپس اټریبیوټس انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې بله ویډیو باندې بحث کوم تر بل ویډیو پورې د خدای په امان الله مل شه